السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، امید لرم ستاسو ټول به ښه روغ او جوړ یاستئ. ملګرو نن په دغه ویډیو کې تاسو درښیم څوک هغه خلک چې انګریزي زده کوي او لا د ده کار له انګریز مطلب د انګریزي له کتابو سره وي، لا دی په انګریزي وایي، لا دی سبق وایي، او که څوک سبق نه وایي چې ده ته کله ور دی په انګریزي باندې څه خط راسي او دی مطلب نه پیژي، لا څوک پوښتنه جوړ کړي چې د دې مطلب څه ده. لا تاسو ته په وټساپ په مسنجر باندې څوک انګریز لا بل څوک په انګریزي باندې میسج راوکړي، نو څرنګه کولی شئ ستاسې هغه میسج هغه کړئ په خپله ژبه باندې کنورټ کړئ، مطلب تاسو په مطلب پوه سئ او بیرته هم تاسو کولی شئ چې هغه سړي ته په انګریزي باندې جواب ورولېږئ. اول خو د موبایل د کیمرې ډېر زبردسته یو شی نن درښیم تاسو پښتنو ملګرو ته چې هغه به معلوم یو نوم پښتنو ته معلوم وي خو مګر ډېرو ته نه ده معلوم. ملګرو نن دا شی درښیم تاسو څرنګه د یو اخبار لا د یوه کاغذو باندې چې انګریزي څه لیکلي یې څرنګه موږ د هغه مطلب معلوم کړو، هغه هم د موبایل د کیمرې په استعمال باندې. نو ملګرو نن درښیم ستاسو څرنګه چې یو چیرې خط لیکلی لکه دا خط لیکلی ده د کیمرا ډټ لټس یو بي یو، دا اوس خط لیکلی ده د موبایل په ډبي لیکلی ده. اوس زه غواړم چې د دې مطلب معلوم کړم په پښتو ژبه چې د دې مطلب څه شی ده. نو که غواړئ چې دا مطلب یې معلوم کړئ نو تاسو به دلته په دغه کیمره بټن ووږئ لکه د عکس موږ خو او دا عکس به سکین سي. نو چې سکین سي بیا دلته سلیکټ آل باندې کلیک کا، چې په سلیکټ آل دې کلیک کړل په دغه تیر په نشان یې کلیک کا او مطلب یې دغه ده هغه کیمره چې تاسو ته درته اجازه درکول کیږي. نو دا نن هغه سره راغلی دي نه په هغه کې خو نشته. نو ملګرو که غواړئ چې دا د کیمرې چې یوه دا غټه فایده واخلئ نو دا ډېر زبردست اپلیکیشن ده. تاسو به صرف او صرف ګوګل پلی سټور ته ولاړ سئ او هلته به ورته ولیکئ ګوګل ټرانسلیټ. صحیح شو؟ هلته دغه کې یو بل زبردسته شی دغه ده چې تاسو ته څوک میسج راولېږي، صحیح شو، نو هغه میسج تاسو له هغه ځایه چې راکوپي کړئ او دلته یې پیسټ کړئ، دلته چې یې پیسټ کړئ د هغه بعد چې تاسو څه مطلب غواړئ هغه مطلب به تاسو ته راسي. یو بل شی اوس درښیم دلته لیکلی دی زما په لاس باندې لیکلی دی یو شی، صحیح څه دا کته تاسو اپشن وینئ هینډ رایټنګ، په هینډ رایټنګ هم تاسو دلته لیکلی سئ چې څه مې غواړي د هغه مطلب تاسو دلته مطلب پیدا کولی سئ. دا ما ولیکل آی لو یو، زه تاسو سره مینه لرم. دا اسکی میسیج هغه هم راغی مطلب ما په لاس باندې په خپله په ګوته باندې داسې ورته ولیکل او هلته یې مطلب هم راغی. نو ملګرو امید لرم آی لو یو اټزل نه افضل. ملګرو امید لرم ستاسو به دغه غرش پوه سوي یاستئ او دغه په استعمال به پوه سوي یاستئ چې څرنګه دا استعمالیږي. دوه شیان درو کول یوه کیمره باندې ستاسو د یوه خط دغه اپلیکیشن د هغو لپاره هم ډېره ده چې څوک په انګریزي نه پیژي خو د ده له انګریزي له سبقه سره کار وي، مطلب ډېر ځنکړه چې ما لیدلي چې د هغه د انګریزي کتاب وي او انګریزي مطلب غټه پاڼې غټ ډېر انګریزي لیکلی خو دی یې مطلب نه پیژي، نو دغه د هغه پاڼې چې ټول عکس واخلي او دا یې سلیکټ آل باندې چې کلیک لکه ما څه مخته اوس درښکاره کړو چې څرنګه کیږي د هغه بعد چې د ټولې پاڼې هم په یوه ژبه باندې ترجمه کیږي، یعنې تاسو په یوه کلیک باندې ټول هغه ترجمې ته اړولی شئ ټول انګریزي. صحیح شو؟ او ما تاسو یو ویلي ول چې تاسو سره څرنګه میسج هغه کولی شئ یا میسج څرنګه بدلولی شئ بلې ژبې ته. نو څوک ستا ته میسج راولېږي هغه میسج به راکاپي کړې او دلته به یې صرف او صرف پیسټ کړې، دلته چې پیسټ کړو هغه به خپله باندې پښتو ژبې ته دلته نورې ژبې هم شته هغو ژبو ته د ټولو ژبو ته یې اړولی شئ. نو ملګرو امید لرم چې دا ویډیو تاسو خوښه سوې که مې خوښه سوې صرف او صرف په دغه ویډیو باید 50 لایک سپرس شي. 50 لایک تاسو لپاره یو شی هم نه دي، صرف د لایک بټن ووهئ. نو ملګرو امید لرم دا ویډیو تاسو خوښه سوې که مې خوښه سوې چینل سبسکرایب کړئ که نوي یاست چینل کې، او که ما ویډیو تاسو مخ ته کتلی نو زما ویډیو نورو ملګرو ته هم شیر کړئ، کته دا شیر اپشن په هغې کلیک کړئ چې زما ویډیو نور خلک هم وګوري. ډېره ډېره مننه.